په مزار شریف ښار کې د زمري د 40مې لپاره چې د اسلامي امارت د بریا او د هیواد د خپلواکۍ له ورځې سره برابره ده په جدي ډول چمتووالی روان دی. په دغه ښار کې د بلخ ولایت مقام د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مزار شریف ښاروالۍ او د اړوندو نورو ادارو له لوري په یو شمېر سیمو کې بیرغونه لګول شوي او همدارنګه د فتحو اړوند شعارونه په ګڼ شمېر بنرونو ډیزاین او د ښار په بېلابېلو برخو کې ځړول شوي دي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د زمري د 40مې په ویاړ به په مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې ځانګړي مراسم ترسره شي. د اطلاعاتو کلتور ریاست د دې برخې یا د دې ورځې د لمانځلو په برخه کې د بیرغانو ځوړنده کول، بلبورډونه نصبول، هغه شعار نوشته کول چې هغه زموږ د فتح یو ښکارندویي کوي، زموږ فتح په هغه باندې ښه روښانه کیږي. دغه کارونه د اطلاعاتو کلتور ریاست په مخه باندې وړي دي. همدارنګه د ښار د پاکوالي، سمسورتیا او ښکلا لپاره پراخه کمپاین هم روان دی چې په ترڅ کې به د ښار سړکونه پاک او په مهمو څلورلارو زینتي څراغونه نصب شي. د مزار شریف ښاروالۍ د دې ورځې د مناسبت په خاطر ولو که دغه کار د دوی په اصولو کې ستا یا دوی به وختن په وختن نور هم کړي وي، خو د دې ورځې په مناسبت باندې د ټوله ښار یو عمومي تنظیف ترسره کړ. دې برخې ته یو عمومي حشر راوغوښتی چې په هغه حشر کې مسؤلینو هم ګډون کړی و، د ولس خلکو هم ګډون کړی و، د ښاروالۍ هغه کومه عمله چې د هغوی هم په دې برخه کې ګډون کړی و، ټولو په اتفاق سره د ښار د تنظیف په برخه کې کار کړی. د زمري 40مه د افغان ملت په سیاسي تاریخ کې یوه ویاړمنه ورځ ګڼل کیږي. دا ورځ د افغانانو د سیاسي بدلونونو د یو نوي پړاو پیل دی چې افغانستان پکې د یرغل له تور تاړاکه راووت.